اوس ډېر محترم د نننۍ دستوري هغه آخري مرحله راورسېده د کومې خبرې چې تاسو په انتظار وئ. ډېر محترم خپل ورور د پښتو ژبې لوی هنرمند هارون باچا ته غواړم چې د ساحل صاحب په دې شعرونو باندې مایک ورکړم چې ما پکې تل د پرهرونو جامې واغوستلې، ما پکې تل د پرهرونو جامې واغوستلې، په دې کوڅو کې ملنګي داسې اسانه نه وه، او ما خو چې چغه کړه نو ټولې پښتونخوا واورېده، ما خو چې چغه کړه نو ټولې پښتونخوا واورېده، خدای خبر ولې رسېدلې در جانانه نه وه. په دې شعرونو تاسو او هارون باچا زما مشرانو، ملګرو، همزولو، یارانو، دوستانو، زه نه پوهېږم چې دا خپلې خبرې له کومه ځایه شروع کړم. که نه دومره مینه او دومره عزت، دومره قدرداني چې تاسو ماته راکړه، نو خدای شته زه د دې جوګه بلکل ځان نه ګڼم. هېڅ داسې یو کار مې نه دی کړی، داسې توره مې نه ده کړې چې دغه خپل خلک پښتانه په ما باندې دومره مینه پیرزو کړي. هغه ورځ ما ته زموږ یو ژورنالست ملګری دی د پېښور نه ټلیفون وکړو چې زه غواړم د خپل راډیو لپاره یو فیچر ستا په دغه 25 کلنه هنري ژوند باندې وکړم. نو ما هغه ته وخندل، زه ما سره خو دا غم دی که ما نه څوک تپوس وکړي چې دا په دې 25 کاله کې کوم داسې کار کړی دی چې هغه واقعي ګنې وستایل شي که نه. نو زه تاسو ته د زړه نه وایم چې دا خو دغه د ملګرو زما د کورنۍ، زما د یارانو دوستانو مینه وه او ډاډ و چې تر اوسه ما سره شامل دی او ما ته یې په دغه لاره د تګ یو دغه راکړې دی، حوصله رابخلې ده. ګنې ډېر مات ګوډ دی زما هنر، زما سندرې ډېرې کمزورې دي. ما ته پته ده چې څومره کمزوري دي، خو چې دا کمزوري دي او بیا هم زما خلکو خوښې کړي دي، نو دغه زما دپاره ډېر د ویاړ ځای دی. زه د لوی څښتن د کومې مینې نه چې زه برخمن کړی یم، د دې ډېر زیات شکر وباسم د خپل پروردګار. دا دومره خلک ما سره مینه کوي، ما ته عزت راکوي، درناوی راکوي، که څه هم ما چې څنګه وویل چې د دې ځای ښایي ما کې نه وي. او دا څومره مینه چې ما ته میلاو شوه، نو اوس څنګه چې ممتاز صاحب په خپلو خبرو کې راته وویل، هغې ته اشاره وکړه چې په ما ذمهواري نوره هم سیوا شوه. تر اوسه پورې کېدی شي دغه ټکي ته ما ډېر پام نه کړی چې دا به ګنې زه چې څه کوم دا زه د خپل کام یو استازیتوب یو څه لګیا یم کوم. خو اوس راته ډېره زیاته ګرانه ده. تاسو به راته دعا کوئ چې خدای راته اسانه کړي د خپل هنر دا نور هم ښه کړمه، پوخې کړمه، دې ته نور هم وخت ورکړمه، داسې څه ووایم، داسې یو کار وکړمه چې هغه په واقعي معنو کې زه بیا هم په خپله ویاړ وکړی شم. لکه څنګه چې تاسو اوس کوئ، داسې یو وخت یې په ما هم خدای راولي چې زه واقعي ووایم چې دا نو ستاسو دا مینه او ستاسو دغه ډاډ دی همدغسې را سره واوسي په دې هیله چې لکه څنګه چې ما وویل چې زه به نور هم ښه کار وکړم، نور هم مخته لاړ شم، نور هم داسې شعرونه ووایم چې هغه ستاسو د هیلو ترجمان واوسي، تاسو پرې واقعي خوشحاله شئ. نو خبرې خو زه ډېرې راته راځي هم نه، او که ومې نو بیا به هسې هم نظر وروي چې دغه د نور بل ناستې به هم نشست وکړو، یو څو سندرې به هم تاسو ته غواړم چې واورم. نو مننه کومه ډېره زیات دلته ټولو راغلو ملګرو نه، مشرانو نه، په تېره د اماراتو پښتو ادبي ټولنه چې ده زموږ مارو مزاح زموږ ډېر تکړه او استاد شاعر ممتاز صاحب، خالد اسرت صاحب، قریش حاجي صاحب، زموږ نور ملګري بشیر صاحب راغلی دی سوات نه، ډېر خوشحاله شوم چې ولیدو چا چې دا پرزونې او دا ګفټونه دا تحفې راته راکړل، ټولو نه ډېره زیاته د زړه له کومې مننه کوم. خدای تاسو ته قدر درکړي او د عابد ډېره مننه چې دا دوی یو داسې یو کار را جوړ کړو چې زما دلته دا سفر پکې وشو او ما وکولی شم دلته راشم او تاسو ټولو سره ووینم، د نږدې نه یو بل سره ووینم.
نو ډېر خوشحاله یم ستاسو په منځ کې یم او دا نن چې د زوکلې ورځ مې هم په دوبۍ کې ستاسو په منځ کې راغلم نو په دې لا هم ډېر خوشحاله یم او که دغسې تحفې راته تاسو راکوي نو زه به هر کال راځم دغه ورځ به زه ستاسو منځ ته راوړم نو ډېره زیاته مننه زه نه پوهېږم چې د مننې او د شکریې دپاره د الفاظ له کومې وکړم که نه له کومې راوړم خالد صاحب دومره ښه شعر راته وویل بل مشرف ملګري شعرونه وویل دا ټول د مینې اظهار چې تاسو ما سره وکړو دا ډېر زیات دی زه یې نه شم ځایولی په خپل ځان کې په خپل ځان کې نو دغه د ټولنې د ملګرو ډېره زیاته مننه د وکیل صاحب ډېره زیاته مننه د واقف الله روحاني صاحب چې په دې خپل کور کې دا غونډه را جوړه کړه ډېره ښه مېلمستیا یې زموږ لپاره برابر کړه نو کور ودان وکیل صاحب تاسو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ټول ملګري دې آباد او ودان اوسئ خوشحاله اوسئ او بس ما ته دعا کوئ چې دا دروند کار چې را په غاړه شو چې دا خدای توان راکړي چې دا یو څه ښه وکړی شم او دا خپل مسؤلیت او د خپله ذمهواري په ښه توګه سر ته ورسولی شم ډېره زیاته مننه هغه سل کاره پرېښودي او زمرد ګونیره صاحب مونږ راغلی زه یې مننه زه د شمشاد ټي وي د ډېر خالق د نظاري سدوسي مونږ ډېره زیاته او زه د ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري سید الله ترکه هم ډېره زیاته مننه کوم چې هغه هم راغلی او هغه راغلی او دا پروګرام خوندي کوي او بیا به انشاءالله تعالی یو ډېر زبردست ویډیو کې جوړوي چې بیا په سوشل میډیا پاسې کې تاسو خپرو په اخر کې ستاسو د ټولو لخوا د وکیل صاحب او د وکیل صاحب د پوره کورنۍ او د هغه د یارانو دوستانو د هغه د ملګرو ممنون و مشکور یم د اماراتو پښتو ادبي ټولنې لپاره ډوډۍ به خورو وکیل صاحب ډېر ښه ډوډۍ پخوله ډوډۍ به ښه د غذا په نیت خورو او د هغې نه پس ته بیا باچاجي باندې څو سندرې ووایو